نه چې په دې کلي او په دې علاقه کې کم مخیر حضرات دي چا سره چې پیسې دي او هغوی د الله په لار کې ورکول غواړي نو ټول نه ښه مصرف یې دا دی ځکه چې دا کار لکه چلول داسې اسان کار هم نه دی او د دې دپاره ډېر شاته د دې نه ډېر لوی کار کېږي او ډېره منډه والي کېږي نو زه د دې علاقې چې څونه مخیر حضرات دي مالدار خلک دی نو زه به هغوی ته دا درخواست وکړم چې تاسو په دې کې زموږ سره تعاون کوئ ځکه چې دا ګورې ستاسو د تعاون نه بغیر نه کېږي او هسې هم لکه که یو سړی 500 روپۍ ورکړي 1000 روپۍ ورکړي د خپل وس مطابق نو مطلب دا دی چې په هغې باندې به یو سړی روټۍ وخوري او دا پخه روټۍ ده لکه په دغه پیسو باندې او په دغه روټۍ باندې بل سړی بل څه دغه کولی هم نشي خلک هغه دی چې بل ته خیر ورسوي نو د الله رب العزت نه به دعا کوو چې دوی خدای پاک په خپل مقصد کې کامیاب خبران او ګامزن ولري او مخ په ترقۍ باندې د شریف آباد ولیج کونسل دې غریبانو ته چې کوم ریلیف دوی ورکوي کومه پیدا دوی ته رسي چې دا هم دقسې وشي نو دا دوی دعاګانې به حاصلې کېږي په ملکان کې مونږ الحمدلله هر کور ته تقریبا څنګه چې دوی په نیم زره خلکو ته مونږه کور ته ریلیف ورکو مونږه د جماعتونو صفایانې وکړلې خلکو ته مونږ ماسکونه د 1500 په تعداد کې ورکړي دي دا کمه چې د روژې میاشت راله په دې کې چې کم زمونږه مستحق خلک دی دیاړیمار خلک دی کم چې مزدورکار دي د هغې مزدوریانې خرابې شوي دي نو زمونږ دا ټیم کېناست او دا مشوره مونږ وکړله چې مونږ د دې خلکو دپاره داسې څه پروګرام وکړو داسې څه وکړو چې ټول خلک د دې نه مستفید شي نو په دې باندې دا ملګري متفق شو او مونږ په مختلف پوینټونو باندې هم دغه شانتې د سستې تندور افتتاح وکړله په سخاکوټ کې زمونږ تنور دی چې د هغې نه تقریبا 4,000 د 3,500 پورې خلکو ته روټۍ میلاویږي دغه شان په درګۍ کې زمونږ تندور دی په بټخیله کې دی په تاڼه کې دی نن زمونږ دا د شریف آباد چې دا زمونږ کلی دی زمونږ علاقه ده دلته مستحق خلک دی دیاړیمار خلک دی نو دا د دوی دپاره د الخدمت فاونډیشن د طرف نه یو تحفه ده خدمت فاونډیشن ضلع ملکنډ کله نشي په ضلع ملکنډ کې د کرونا د وبا شروع شوې ده نو الحمدلله د الخدمت فاونډیشن رضاکار د اولنۍ ورځې نه په فرنټ لاین باندې د خدمت د سلسله جاري ساتلې ده په اولني څنګه چې د وبا شروع شو نو په اولني ټایم کې زمونږ الخدمت رضاکار په ټول ډسټرکټ ملکنډ کې الحمدلله اویرنس سیشن آغاز وکړو چې خلکو کې اویرنس پیدا کړي چې یاره د کرونا د وبا نه به ځان څنګه ساتو یعنی سوشل ډسټنس خیال بساتو لاس به انځو د لاس به نه ملاوهو د بروشر په ذریعه باندې او د اعلاناتو په ذریعه باندې زمونږ د رضاکار هر کلی ته هر ګوټ ته رسیدلی دي د اوسه پورې الخدمت فاونډیشن ضلع ملکنډ رضاکارو 5,000 کورنو ته خلکو ته کورونو ته په ډوس سټپ باندې راشن رسولی دی د میاشت د 1.5 لپاره ټول ډسټرکټ ملکنډ کې د 9,000 نه زیات ماسکونه پری اپ کاست ډسټریبیوټ کړي دي تقریبا 5,000 گلوز او 7,000 سینیټایزر پری اپ کاست تقسیم کړي دي او الحمدلله د دې نه بعد چونکې د رمضان سلسله شروع شوه زموږ د راشن سلسله هم شروع د مختلفو کورونو ته کوم ځای کې چې موږ ته پته لګي چې دې ځای کې ډېر زیات تکلیف ته پریشانی ده هغلته راشن پیکس هم رسي خو د دې نه علاوه زموږ په ډسټرکټ ملکنډ کې الحمدلله په 15 پوینټونو باندې دا 15 پوینټ دی چې موږ د سستې تندور سره د روټۍ آغاز وکړو چې د دې نه ټول خلک مستفید شي غریبانان مستحق خلک داسې سپید پوش خلک دي چې هغه نشي راتلی د دې تندورونو نه هغو هم روټۍ اخیستی شي دا صدقه ده دا د زکات پیسې نه دي د دې نه هر خلک کو هغه سپید پوش خلک دي کو هغه ښه خلک دي او غریبانان خلک دي هغه د دې تندور نه استفاده حاصلولی شي که په دې ملک دننه دي او کبار دي د الخدمت فاونډیشن د ضلع ملکنډ کم خلک دي الله پاک ولا مال ورکړی دی صلاحیتونه ورکړي دي الله پاک ولا وس ورکړی دی هغه خپل خیراتونه خپل زکاتونه خپل صدقات الخدمت فاونډیشن دې رضاکار ته حواله کې انشاءالله ستاسو د امانتونه به مستحقینو کورونو ته انشاءالله رسي ناظم صاحب د تاسو سره څومره بجټ چې تاسو د خدمت تندور بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو اول زه د ملکنډ ټي وي شکریا ادا کوم چې کله نه هم موږ د ریلیف دا کار شروع کړی نو مسلسل ملکنډ ټي وي الخدمت فاونډیشن دا ټول پروجیکټونه دا میډیا سوشل میډیا باندې ښه هایلایټ کړي دي نو زه دوی شکریا ادا کوم بجټ خو الحمدلله زموږ سره هېڅ هم نه موږ خو چې کم کار هم شروع کوو نو دا خلک دا مخیر حضرات دا زموږ سره تعاون کوي زموږ سره پیسې نه زموږ سره نه څه حکومت شته نه څه بل څه سورس شته بس دا خلک څیز راکوي او موږ یې عوامو ته ورکوو
دا به تر څو پورې جاری ده؟ ان شاء الله چې موږ ژوندي د خدمت وکړو. الخدمت فاونډیشن د خدمت نوم دی چې موږ ژوندي د خدمت وکړو. دا سستی تندور روټي چې ده نو دا به تر څو پورې؟ دا به ان شاء الله د اختر د شپې پورې. دا به هر سړی اخیستی شي که نه صرف غریبانان اخیستی شي؟ دا هم د دې وجې نه دا پروجیکټ شروع کړو چې دا خو موږ دا هم سوچو چې دا موږ هسې ورکړو دې خلکو ته. خو زموږ په دې معاشره کې هسې خلک دا څیز نه خوښوي. بعضې خلک دا کوي نو موږ چې هر قسم خلک راځي او د دې نه ځان له روټۍ علي. موږ د دې وجې ورله قیمت کېښودو، کم قیمت. او هغه خلک چې چا وس کېږي نو هغوی ته موږ دا وایو چې چا وس کېږي نو چې ځان له 100 روپو روټۍ اخېستې، په 10 روپۍ روټۍ هم اخېسته، نو هغه پیسې دوی ته حواله کوي. دې پسې چا غریب له هسې روټۍ ورکوي. خدمت فاونډیشن ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دلته زموږ په دې شریف آباد ویلیج کونسل کې د تنور کولاو کو د سنور کلیم سټي خو زموږ دا کلی وته ډېر زیات غریب کلی ښکارېدو. نو په دې وجې دا تنور دلته کولاو کو او زه د عوامو ته خاص کر د مالدارانو خلکو ته دا خواست کوم چې د الخدمت فاونډیشن سره مدد وکړي د چاندې په شکل. زه د الخدمت فاونډیشن صدر ته زمونږ د یونین کونسل نایب ناظم ته او د تحصیل کم چې جرنل سیکرټري دی د الخدمت والا د هغو ډېره شکریا ادا کوم. هغو په دې بلکې په دې په علاقه کې نه د تنورونو په علاقه کې په دې علاقه کې هغو ډېر غټ خدمت وکړو په پاکستان کې خدمت والا. اول کې دا خو غریب خلک دی او دا خو ډېر یو ښه اقدام وکړو. خدمت والا ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغوی دا کم کار شروع کړی او دا کم منډه دا کم دغه چې په دې وبا کې دوی کم یو دغه شروع کړی دی د دې موږ زیات قدر کوو. د دوی ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې کم دغه کې دوی خدمت کې منډه وي د غریبانو لپاره. موږ د دوی ډېر زیاته شکریا ادا کوو.